امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د کوپی په ښار کې پیدا ده او د کوپی ښار نو دا د دین اسلام او د علم او د فقاهت یو لوی مخزن بللی سو لوی مرکز بللی سو دا ځکه چې د دې ښار تعمیر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه کړی چونکه په دې ښار کې اکثر نو مسلم نوی مسلمانان سویم خلق دلته استوګنو نو حضرت عمر رضی الله عنه نو د دې ښار تعلیم او تربیت ته د نورو ټولو ښارونو زیاته توجه وکړه او کوپی ښار ته د معلم په حیث باندې نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې حبر الامت باندې مشهور ده دای منتخب ک او د کوپی خلکو ته ویلې چې اثرتکم على نفسي بعبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن مسعود دا خو حبر الامت ده په هر اداره او په هر ځای کې دته ضرورت تر سترګو کیږي خو ما په خپل ځان باندې د کوپی خلکو تاسو ته ترجیح درکړه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تاسو ته د استاد او د معلم په حیث درولېګ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه شخص ده چې حضرت عمر رضی الله عنه د متعلق فرمایي کنیپ ملیا علما دا د علم نه ډک سوی کوی وو د علم نه ډک کوی وو چې کله د کوپی ښار ته حضرت علی کرم الله وجهه راغی او د کوپی ښار ولید او د غی علمی شان او شوکت ولید نو د خلینه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته دعا وزي چې رحم الله ابن ام عبد قد ملأ هذه القريه علما عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې دی الله رحم وکي دا قريه او علاقه خو دی علم نه ډکه کړه ده او دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه متبهر شاګردان چې ولیدل دیغوی متعلق حضرت علی کرم الله وجهه او فرمایل چې اصحاب ابن مسعود سروج هذه الامه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاګردان دا د دې امت چراغان دي دا د دې امت دیوی دي او د کوپی په ښار کې صرف عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو اوسېده لدین علاوه نور ډیر فقها صحابه کرام په کوپه کې اوسېدل چې په ایغه کې موږ د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ذکر کولای سو د ابو موسی اشعری رضی الله عنه ذکر کولای سو او په ایغه کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ذکر کولای سو د عمار ابن یاسر رضی الله عنه ذکر کولای سو د عبد الله بن ابي اوفا ذکر کولای سو د عبد الله ابن الحارث بن جوز رضی الله عنه ذکر کولای سو مسروق ابن اجدع رحمت الله علیه فرمایي په صحابه کې وګرځیدم د دوی علم په شپږو کسانو کې راجمو چې په یوې مې بیا نظر واچاو نو د دې ټولو علوم خلاصه دوه کسانو حضرت علی کرم الله وجهه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه په دې کوپی ښار کې اوسېدل او د احادیث او د علم نشر او اشاعت کاو نو د موږ او تاسو د سر تاج او سراج الامه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه ښار کې زیږیدلی ده په دغه علمی ښار کې د دنیا تسترګې غړولې دي او بیا د دې ښار علماو د تربیت کړی ده
او د دې ښار د علماو نه د علم حدیث او د دې ښار علماو نه فقه هغه ترلاسه کړې ده.